حضرت علی رضی الله عنه یو حدیث شریف نقل کړی دی هغه فرمایي چې کله مسلمان بنده هغه د قربانۍ اراده وکړي او په قربانۍ پس روان شي یعنی د قربانۍ څاروي اخلي میلې ته روان شي یا دغه رنګ بل ځای ته روان شي او د قربانۍ څاروي اخلي نو محترم و د هر یو قدم چې کوم دی د هر یو قدم په عوض ورته الله جل شانه لس نیکي ورکوي لس ګناهونه معاف کوي او لس درجات بلند دی او بیا محترم وي کله چې دا انسان دا ورسیږي هلته کې لاړ شي د مالک سره میلاو شي او د هغه سره خبرې شروع کی نو د هر خبرې په عوض کې الله جل شانه دومره ثواب ورکوي لکه دې چې ذکر کوي تسبیح وای الله جل شانه ته دومره ثواب ورکوي او بیا چې کله محترمو د هغه سره خبره وشي څاروي ته اخلي او دې ورته بیا پیسې ورکوي نو د هر یو روپۍ په عوض کې ورته الله جل شانه د 200 روپو اجر ورکوي دا څه لکه چې دا 200 روپۍ د الله جل شانه په لار کې قربان کړلې د الله جل شانه په لار کې غریبانو مسکینانو فقیرانو حاجتمندو ته ورکړلې دومره ثواب ته الله جل شانه ورکوي او بیا چې کله دا انسان دا څاروي واخلي او د چې کوم د کور تراولي او د غټ اختر په ورځ د زمکي تراو ورځي د حلالي د فاره نو الله جل شانه په دې باندې چې کوم د فرشتي مقرر کړي او دغه شانته د زمکي چې څومره مخلوقات د ټولو ته قیامت فوري د انسان ته د رحمت او د مغفرت دعاګانې کوي او بیا چې بکره محترم او په دې چاړه راکاږي نو وی چې کله کوم ایله چې کوم زمکي ته زی څومره ایله زمکي ته لاړ شي نو د هغه په هر قطرې باندې د هر وینې په قطرې باندې محترمو د فرشتي مقرر کی چې د قیامت فوري دغه فرشتي د انسان ته د مغفرت دعاګانې کوي د بخښنې دعاګانې ورته غواړي تاسو سوچ وکړئ محترمو د هغه به څومره ساز کی وي څومره وینه به وي او په هر ساز باندې نس فرشتي هغه مقرر شي او دغه فرشتي بیا تر قیامت پورې د انسان لپاره د مغفرت او د بخښنې دعاګانې غواړي دغه لپاره استغفار وایي هغه فرشتي محترم چې دغه نه ګناه نه کیږي صفا دي معصوم دي او دغه فرشتي د انسان لپاره د مغفرت دعاګانې غواړي نو آیا د هغه دعاګانې به نه قبليږي یقینا محترم ضرور به قبليږي او بیا محترمو چې کله وای دا وا علاله کی او دا ټوک شي محترمو هر انسان د خپل حصہ میلاو شي او بیا هر یو انسان د هغه نه درې حصہ چې کوم د غریبانو ته ورکی په غریبانو په حاجتمند باندې هغه کوم د وی شي نو هغه غریبانان مسکینان چې د هغه نه کم یو قب کوي کوم نوړې ته چتای نو په هغه وخت دومره اجر ثواب ملاويږي محترمو لکه یو انسان لکه د حضرت اسماعیل علیه السلام د خاندان یو کس چې د چا سره غلام وي او د آزاد کی په هغه باندې به څومره اجر او ثواب ملاويږي دغه من اجر ته محترم الله جل شانه ورکوي دا محترم د قربانۍ هغه فضایل چې تاسو ته بیان شو د عزتمن درو د قربانۍ ډیر زیات فضایل فواید راغلي دي چې الله جل شانه چاته هم وسور کړی دی هغه له فقار دي چې هغه یو ځل چې کوم د الله جل شانه فلار کې قرباني وکړي او هغه چې کوم د قربانۍ سره چې کوم د هغه حلال کی ځکه په دې باندې ډیر زیات اجر او ثوابونه